14 کاله کېږي چې د خپل زوی د راتګ لار څاري، خو د اوږده انتظار په ملا کړوب کړي او سترګې نور د خپل زوی د راتګ لاره نشي لیدلی. مور او پلار ته د خپل یوازیني زوی همدا څو انځورونه ورپاتې دي چې د هغه د جدایۍ غم پرې غلطوي، خو مور یې وایي د خپل زوی د جدایۍ درد رنځوره کړي او نور یې په زړه کې زور نه دی پاتې. څه شی مې نه خوږېدلو چې دا ونیول شو، زه بیماره شوم، په ملیا کړوپه شولم او ښځه هم بیماره شوله او تر اوسه پورې هغه هم بیماره ده او زه هم بیماره یم. دا څه شي نه، دا د خفګان و د اندېښنې نه. زه روغه جوړه ومه، اوس دغه داسې مریضه یم چې په ډانګ باندې ګرځم. ښه نو دې له فکر وکړئ 14 کاله یې وشول. خدای ته وګورئ چې تاسو کولی شئ چې دغه نن یې مره خلاص کړئ، دغه نن یې مره خلاصولی شئ چې کوئ چې رښتیا کوئ. چې رښتیا نه کوئ نو داسې به پروت وي 14 کاله به نور هم په وځي او تاسو به بېغمه خپلې مزې کوئ. د پېښور په شمشتو کمپ کې د افغان کورنۍ زوی اسدالله هارون هغه یوازینی افغان زنداني دی چې له 14 کلونو را په دې خوا په بند کې دی، خو لا یې هم محاکمه نه ده شوې او د جرم له ثبوت پرته په بند کې ساتل کیږي. له اسدالله څخه 6 میاشتې پاتې شوي لور چې اوس 14 کلنه ده له افغان او امریکایي چارواکو او د بشري حقونو مدافعو ادارو څخه غواړي څو یې پلار له ګوانتانامو زندان څخه راخوشي کړي. 14 کاله کې چې زما پلارجان په ګوانتانامو زندان کې بېګناه پروت دی. موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. زما پلارجان کولی شي چې ما سره په درسونو کې مرسته وکړي، خو متاسفانه هغه په زندان کې دی. له امریکایي او افغان چارواکو او د بشري حقوقو له سازمانه مې هیله ده چې زما پلارجان راخوشي کړي تر څو موږ سره د کور په ستونزو او درسونو کې ما سره مرسته وکړي. په ورته مهال د اسدالله هارون ورور او پلار یې وایي د هارون د خلاصون لپاره یې هره دروازه ټکولې، خو هیچا یې هم غږ نه دی اورېدلی. غوښتنه کړې او موږ بیا بار بار له افغان چارواکو نه غوښتنه کړې ده، حتی په قطر کې هغه افغان کوم پلاوي چې دی د سولې پلاوی چې ده، که هغه حکومت دی او که طالبان دي، دواړو نه موږ دا خواهش کړې ځکه دا ملي مسله ده، د ملت په سطح باندې ده او یوازینی بندي ده چې هلته پروت دی. 14 کاله کېږي موږ دوی نه دا غوښتنه کړې ده. اگر چې څه وعدې شوي، داسې عامې وعدې موږ سره کېږي چې مثلا دا به خوشې شي، خو عملا داسې اقدام نه دی شوی چې د هغه په راخوشي کېدو کې مرسته وکړي. دغه اسدالله هارون چې بندي دی، دغه بې ګناه او بې خطا، اول خو موږ د خپلو افغانانو وروڼو نه هیله کوو او بیا د طالبانو وروڼو او څه چې افغانستان کې دي ټول نه هیله کوو او په شا کې امریکا یو د انصاف بلکو ولې دا بېانصافي کېږي. د افغانستان د حکومت نه او د طالبانو نه او د امریکایانو نه زما دا خواهش ده چې دا موضوع راخوشي. په ورته مهال د اسدالله هارون د آزادولو لپاره بیا د 100,000 امضاګانو راټولولو کمپاین پیل شوی څو پر افغان حکومت او امریکا فشار وارد شي چې اسدالله هارون له ګوانتانامو آزاد کړي. په ورته مهال د امریکا نوي حکومت هم ویلي چې د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره یې له اړوندو ادارو سره خبرې پیل کړې او ممکن دغه بند د تل لپاره وتړل شي. اسدالله هارون په 2015 کال کې په ننګرهار ولایت کې د امریکایي ځواکونو له لوري ونیول شو او وروسته ګوانتانامو زندان ته ولېږدول شو، خو دا د 14 کاله وروسته لا هم د جرم له ثبوت پرته د زندان د میلو تر شا شپې تېروي.